سپېلني راته لوګي کړئ د ښکلي مخ نه لوپټه لرې کومه شکلناز د 1940 میلادي کال د هغې د پښتو د سترو او پخوانیو شاعرانو شعرونه په خپلو نغمو کې زمزمه کول. ما یې تماشه کړه خفه کېږې مورې سله، ما یې تماشه کړه خفه کېږې مورې سله، او کډه د کوچیانو وه په لاره تېرې 1991 دا کلونه ول. راته لوګی کړئ دا سپېلني راته لوګی کړئ او د ښکلي مخ نه لوفټه لرې کومه. 2019 میلادي کې فراق صاحب سره د دې بیرته واده وسو او دا بیرته پاکستان له راغله. نوي ژوند په نامه باندې یو البم ریکارډ کړ، له سختې ناجوړۍ سره مخامخ شوې ده شکلناز بي. موږ دره د کلتور هنداره او د انسان د روح د جذبو تر ټولو رښتینې ژبه ده. کله چې موږ د پښتو کلاسیکي او ډراماتیکي موسیقي تاریخ ته ګورو نو داسې نابغه هنرمندان او آوازونه ووینو چې د هنر او احساس یو نوی باب یې پرانیستی دی. په دغه باوقاره پیژندل شوو او پیاوړو آوازونو کې د خیبر پښتونخوا د موسیقي یو تلفاتې او زړهسواندی نوم د شکلناز دی. هغه ښځینه آواز چې په هغه کې د پېښور د خاورې خوند، د پښتونخوا د ثقافت برخه او د ډیرو انسانانو د زړونو هیلې او دردونه نغښتي دي. شکلناز د 1940 میلادي کال د مارچ په 3 نیټه د خیبر پښتونخوا د مردان ولسوالۍ په تاریخي سیمه پیر هوتي کې د استاد فقیر محمد په هنري کورنۍ کې نړۍ ته سترګې پرانیستې. هغې خپله لومړۍ زده کړه او د موسیقي مهارت له خپل پلار څخه حاصل کړ. وروسته د 20مې پېړۍ په 80مه لسیزه کې هغې له پېښور ښار څخه د پېښور راډیو او ټلویزیون له لارې خپل هنر ته رسمیت ورکړ. هنر او موسیقي ته د ښځو راتګ یوازې استعدادي هڅه نه وه، بلکې له ټولنیزو محدودیتونو سره مبارزه هم وه. شکلناز په همداسې یوه فضا کې د خپل خدای ورکړی اواز، صفا تلفظ او د هنر په وسیله د راډیو پاکستان پېښور له لارې څرګنده سوه. هغې وکولای شول چې په خپلو لومړنیو هڅو کې د موسیقي استادان او عام اوریدونکي حیران کړي. د راډیو پاکستان پېښور مایکروفون د هغې هنري سفر ته لا نوره ملګرتیا بښله. هغې په تدریج سره د راډیو له طریقه د هغو خلکو آواز جوړه کړه چې د خپلو کلو او بانډو له زړونو څخه د اصلي او پاکي موسیقي تنده درلوده. د هغې په غږ کې د کلاسیک او ولسي سټایل یو نوی او زړه راښکونکی امتزاج موجود و. کله چې هغې د پښتو د سترو او پخوانیو شاعرانو شعرونه په خپلو نغمو کې زمزمه کول نو د هغې تلفظ او د شعر د احساس ادا کولو شیبې به نندارچیانو تر هر څه ډیر اغیزمن کول. د راډیو له بریا او پراخو منشتونو وروسته هغې د پېښور ټلویزیون یا پی ټي وي په سټوډیو کې د ګډون قدم پورته کړ. دا هغه زمانه وه چې پی ټي وي د ټول هیواد او په خصوصي توګه د شاوخوا سیمو د کلتور او هنر د پرمختګ تر ټولو لوړه نښه وه. په ټلویزیون کې د هغې راتګ نه یوازې د هغې اواز بلکې د هغې هنري تمثیل او ډراماتیکه سلیقه هم خلکو ته ولیدله. هغې د خپلو سندرو له لارې د رنګ، احساس او تحریک یو نوی تصویر رامنځته کړ. د شکلناز هنر یوازې تر یو خاص طرز پورې محدود نه و. هغې کلاسیکي غزلې، غمجنې سندرې، ولسي لنډۍ او ملي او وطنپاله شاعري په خورا سرته رسولې ده. د هغې لخوا ویل شوي سندرې او زړه پورې سندرې نه یوازې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بلکې په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې میشتو پښتنو په زړونو کې غټ ځای پیدا کړ. هغې د شعر او سندرو ټاکنه تل خورا نازکه او محتاطه وه.
هغې به هغه شعرونه ټاکل چې سینې دردونه د مسافرۍ خفګان او د کلتوري محبت ژور افکار یې له ځانه سره لرل، مګر د انسان او خصوصا د یو کلتوري او د حساس و نرمند ژوند تل بې ننګونو نه وي. شکیلا ناز هم په خپل شخصي او هنري تګلوري کې له ډیرو ناخواله شخصي ستونزو، اقتصادي سختیو او کله ناکله له سختو ناروغیو سره پر مخ سوه. دا هغه ننګونې وي چې هر حساس انسان ضعیفي او روح ته یې زیان رسوي. له همدې امله یې په وروستیو لسیزو کې هغې په تدریجي ډول له عامه محفلونو، میډیا، پام وړ خپرونو څخه تر یو حده شاته سوه او د هغې د ژوند خړې او غمجنې برخې بېلابېلو بڼو کې د خلکو پام ځان ته واړاوه. په ټولنیزو رسنیو او کلتوري تبصرو کې هغې وخت په وخت د خپلو سختو شیبو د هنر کم ارزښته کېدو او د هنرمندانو بې پاملرنې په اړه له درده ډکې خبرې کړي دي. هغې دا تریخ حالات د هغو زرګونو پښتنو په زړونو کې چې د هغې د هواز تر سیوري لاندې لوی سوي وو یو ډول خفګان او همدردي پیدا کړه. دا کیسه د هنر په دنیا کې د هغو واقعیتونو یو انځور دی چې وایي د شمې رڼا خلک ګوري مګر د هغې ویلي کېدل پټ پاتې کېږي. د دې ټولو سختیو او ننګونو سره سره د پښتو موسیقي په حافظه کې د شکیلا ناز مقام نسي له منځه تللی. هغه یوازې یوه سندرغاړې نه وه بلکې هغه د پښتو د پخوانیو او نننیو نسلونو ترمنځ یو مهم او خوندور پل و. د هغې ټولنیزې کلاسیکي او عشقانه سندرې تر نن ورځې پورې په راډیوګانو، یوټیوب او نورو انټرنیټي پاڼو کې په زرګونو او میلیونونو اورېدونکي لري او خپریږي او اورېدل کېږي. کله چې موږ د پښتو کلتور د باوقاره ښځینه هنرمندانو ډله ارزوو، شکیلا ناز یو ځانګړی حیثیت لري. هغه په سختو حالاتو کې هنر پاللی، نو د هیلو او دردونو غږ سوی دی او د هغې اواز د تل لپاره د پښتو په ژبه او هنر کې د شته اصالت، احساس او پاکي او د فاقۍ نښه ګڼل کېږي او نویو نسلونو ته دا پیغام ورکوي چې زړه سوانده اوازونه هیڅکله له مړینې یا فراموشي سره نه مخ کېږي. دوستانو، د شکیلا ناز خاصې ډېرې سندرې، ټپې او غزلې مشهورې دي. او یوه سندره ډېره مشهوره وه، وایي ما یې تماشه کړه خفه کېږې مورې سله، ما یې تماشه کړه خفه کېږې مورې سله او کډه د کوچیانو وه په لاره تېرېدله. او یو غالبا د دې به آخري والیم و د ټفو، دا به غالبا 1991 دا کلونه ول، 1991 یا 90 یا 92 په دا کلو کې زما یاد دی په خپل. د دې یو ټفې وې ډېرې مشهورې سوې، وایي دا سپېلني راته لوګی کړئ، دا سپېلني راته لوګی کړئ او د ښکلي مخ نه لوفټه لرې کومه او سترګې مې سرې لکه د زرکې او ترېنه چاپېر دي د رنجو تور دیوالونه. دا ټپې ډېرې مشهورې وې. بیا له دې ټپو بعد دې تقریبا 28 کاله وقفه وکړله، دې سندرې نه ویلې، دا ولاړه بهر له ولاړه، د کور څه مشکلات یې ول، په کور کې څه ستونزې پیدا سولې ولاړه. خو بیا په 2019 میلادي کې د پښتو د یو مشهور شاعر، لیکوال او ژورنالیست فاروق پیراک صاحب سره د دې بیرته واده وسو او دا بیرته پاکستان له راغله په یو ډېر غټ پروګرام سره چې په خیبر پښتونخوا پېښور کې ورته جوړ کړل سو، چې په هغه کې صحافیان، شاعران، سندرغاړي او ډېر مشهور کسان ټول راغوښتل سوي وو. په دې کې شکیلا ناز بیبي بیرته د موسیقي پیل وکړ، د فاروق پیراک صاحب په غوښتنه بیرته پښتو هنر ته مخ کې بیرته راغله، د نوي ژوند
په نامه باندې یو البم ریکارډ کړ چې ډېر سندرغاړي استاد خیال محمد او ډېر مشهور سندرغاړي شاعران دلته پکښې وو خو له بده مرغه اوس خبر شوم پر سوشل میډیا د یو څو وخته څه داسې یو میاشت یوه نیم میاشت به کېږي غالبا له سختې ناجوړۍ سره مخامخ شوې ده شکله نازبي موږ دعا ورته کوو چې خدای پاک دې روغ صحت په برخه کې د ملا څه مشکلات یې درلودی د ملا اډ مټ کې مسله راغلې ده څنګه اپریشن یې سوی و خو اپریشن یې کامیابه و موږ دعا ورته کوو چې خدای دې اوږد ژوند ورکړي او خوشحاله ژوند دې خدای پاک ورکړي دوستانو دا و د شکله ناز یو مختصر غوندې پیژندګلوي یو ژوندلیک که چیرې ستاسو خوښ شوی وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ مننه تر راتلونکي ویډیو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم په مخ هم ښه ژوند دې اوسئ کور مو ودان